د پیښور له جوګنشاه محلې څخه د 19 سیکانو مړي د اخیری رسوماتو لپاره وړل کیږي. دغه سیکان د جولای په 3 د پنجاب په شیخوپور ضلع کې د کوسټر او ریل ګاډي د جنګېدو له امله مړه شول. یو میاشت مخکې د کرونا نه یو زموږ سیکرو وفات شوی تزیې لپاره هېڅ ویښتي وه نو اوس لاړو حالات هغه ټیم ټیکونه واپسې باندې چې دی راتلو هلته یو ریلوې فاټک و په هغې باندې ګاډی راغلی دی او دې سره اکسیډنټ شوی دی. په دې کې تقریبا ټوټل 22 لوگ هغه شوي وفات شوي دي. دې کې ډرایور کلینډر هم شامل دي. 19 چې دی دا د پېښور دي او یو د پنجاب نورکانه صاحب دی. پیښه کې مړه شوي 20 سیکانو کې د پېښور 10 سړي 8 ښځې او یوه ماشومه ده او د یوې مړې زنانه تعلق د ننکانه صاحب سره ده. سیکان خپل مړي د اخیری رسوماتو لپاره له پېښوره 80 کیلومتره لرې د خیر آباد شمشان ګاټ ته وړي. پاکستان ریلوے د پیښې د پلټون لپاره 3 کسیزه کمیټه ټاکلې ده او په 24 ساعتو کې ورته د ابتدایي ریپورت جمع کولو حکم کړی دی. صدر ډاکټر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان په پیښه خواشیني څرګنده کړې ده او اړوندو چارواکو ته د سیکانو سره د پوره مرستو او اسانتیاو هدایت جاری کړي.